بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون د درسونو په ادامه نن غواړو چې د وکټورونو د دوو وکټورونو سکالري ضرب زده کړو. څنګه کولی سو چې دوه وکټورونه په مستوي کې څنګه سکالري ضرب کولی سو او دوه وکټورونه په سپیس یا فضا کې څنګه د دې سکالري ضرب پیدا کولی سو. د همدې موضوعاتو د زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاته اوسئ تر څو د سکالري ضرب په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې بحث یا موضوع د دوه وکټورونو سکالري ضرب یا د ډاټ پروډکټ اف ټو وکټورز. ډاټ پروډکټ باندې هم مشهوره دی، یا د سکالري ضرب موږ وایي د ټکي ضرب په نامه، یعنې هغه ضرب چې د ټکي علامه پکې استفاده کېږي هغه ضرب ته موږ تاسې د دوه وکټورونو سکالري ضرب وایي. سکالري په همدې خاطر ورته وایي چې د دې دوه وکټورونو سکالري ضرب بېرته یو سکالر یا یو عدد کېږي، نو ځکه موږ تاسو د سکالري ضرب په نامه هم مشهوره کړی دی. موږ تاسو دا په دوه برخو کې مطالعه کوو، یو یې په مستوي کې مطالعه کوو او بل یې په فضا کې سکالري ضرب مطالعه کوو. زموږ تاسو په کتاب کې نه کې واضح نه دی، نو ځکه ما په دوه برخو کې تاسو ته تقسیم کړي تر څو تاسو هره برخه ښه زده کړئ. اول په مستوي کې چې کله د وکټورونو سکالري ضرب وایو، چې څنګه کولی سو د وکټورونو سکالري ضرب په مستوي کې، کیدای سي په مستوي کې وکټور د ستوني شکل راکړي، کیدای سي مستوي کې وکټورونه د واحد وکټور له جنس سره کړي. په هر شکل چې راکړي موږ کولی سو د دې سکالري ضرب پیدا کړو. که چیرې موږ ته ا وکټور په ستوني شکل راکړی وي، A1 A2، او د B وکټور راکړی په ستوني شکل B1 او B2. کله چې دا دوه وکټورونه په ستوني شکل راکړي، مستوي کې په همدې خاطر ته وایي چې دوه بعده لري یا دوې برخې لري. د دې چې کله ډاټ پروډکټ موږ پیدا کوو یا د دې چې کله سکالري ضرب پیدا کوو یا د ټکي ضرب، هغه داسې پیدا کېږي ډېر اسانۍ سره موږ کولی سو پیدا کړو. د ایکس برخه له ایکس برخه سره لومړۍ برخه په لومړۍ برخه کې ضربوو او دویمه برخه په دویمه برخه کې ضربوو، سره جمع کوو. نو باره موږ ته داسې وایي A1 ضرب B1 جمع A2 ضرب B2، چې دا رابطه سوه یا د دغې رابطې په مرسته یا د دې فارمول په مرسته موږ په مستوي کې د دوه وکټورونه چې کله په ستوني شکل راکړي سکالري ضرب یې چې کولی سو پیدا کولی سو. که چیرې وکټورونه موږ تاسو ته د واحد وکټور له جنس راکړي وي، مثلا داسې وي A وکټور مساوي کېږي A1 I وکټور مثبت A2 J وکټور، او B وکټور مساوي کېږي B1 I وکټور مثبت B2 J وکټور. کله چې دا دوه وکټورونه راکړي وي د واحد وکټور له جنسه، موږ څنګه کولی سو چې د دې څه پیدا کړو؟ سکالري ضرب پیدا کړو. کله چې موږ ته د دوه وکټورونو سکالري ضرب په داسې واقع چې دوی د واحد وکټور له جنسه راکړي وي، نو A وکټور ډاټ B وکټور دا مساوي کېږي I ضریب په I کې ضربوو او د J ضریب په J کې ضربوو، ضرایب نو یوازې سره ضربېږي A1 ضرب B1 مثبت A2 ضرب B2، چې بیرته د دواړو هدف یا مقصد یو شی دی، اما ماسې جوړښتونه فرق لري چې یو په ستوني شکل وي او بل د واحد وکټور له جنسه. دې ته د وکټورونو د فارمولونه د سکالري ضرب فارمولونه په چیش کې وایي؟ په مستوي کې وایي. دومه برخه چې موږ تاسو بحث ورکوو، کله چې په فضا کې وکټورونه راکړي، یعنې دا معنی چې درې برخې ولري X Y Z، هغوی هم کولی سو چې موږ تاسې ضرب کړو او د هغې ضرب په لاس راوړو. که چیرې یو وکټور یې راکړی وي A وکټور A1 A2 A3 او B وکټور یې راکړی وي B1 B2 او B3. د دې دوه وکټورونو چې کله موږ تاسې سکالري ضرب پیدا کوو په سپیس کې، نو A ډاټ B مساوي کېږي اوله برخه په اوله برخه کې A1 ضرب B1 A2 ضرب B2 او A3 ضرب B3. دا د دې چې سو سکالري ضرب پیدا سو چې کله دوه وکټورونه په فضا کې موږ سره کړي. په دوم حالت کې بیا موږ ته وایي کله چې وکټورونه په چیش وي د واحد وکټور له جنس راکړي په فضا کې، هم په همدې شکل سره زده کوونکو موږ کولی سو چې د دې وکټوري سکالري ضرب پیدا کړو. مثلا راکړي وي A1 I وکټور مثبت A2 J وکټور مثبت A3 K وکټور، او B وکټور یې راکړي وي B1 I وکټور مثبت B2 J وکټور او مثبت B3 K وکټور. اوس نو کله چې موږ تاسې د دې سکالري ضرب پیدا کوو، نو بیا د I ضریب په I کې ضربېږي، د J ضریب په J کې ضربېږي او د K ضریب په K کې ضربېږي. نو A وکټور ډاټ B وکټور
دا مساوي کیږي A1 ضرب B1 مثبت A2 ضرب B2 او مثبت A3 ضرب B3 چې دا بیا موږ ته چې کله د واحد وکتور له جنس سره کړي د دې وکتورونو څه ته وایي سکالري ضرب فارمولونه ورته وایي موږ ته صرف دواړه حالات زده کوونکو وپېژنل کله چې وکتورونه په فضا کې راکړي څنګه سکالري ضرب او کله چې وکتورونه په مستوي کې راکړي دواړه طریقې یو شی د ماسې فضا کې یوه زیږد برخه ورسره اضافه کېږي په نوټ کې داسې راته وایي وایي کله چې د دوو وکتورونو یو یې د ای وکتور راکړی وي او د ای وکتور طول معلوم وي او بل بی وکتور راکړی د بی وکتور طول هم معلوم وي ای وکتور طول ای سره شوي د بی وکتور طول په بی سره او د دې ترمنځ څه معلومه وي زاویه معلومه وي نو وایي کله چې د دوو وکتورونو طول معلوم وي او د دې ترمنځ څه راکړي زاویه راکړي نو وایي په دې وخت کې چې کله موږ ته په داسې وخت کې کله چې دا شان معلوم وي بیا نو موږ ته څنګه کولی شو چې د دې وکتورونو سکالري ضرب پیدا کړو نو هغه فارمول داسې دی چې ای وکتور ډاټ بی وکتور دا مساوي کیږي ای وکتور طول ضرب د بی وکتور طول ضرب کوسین چی شي تیتا چې بیا له دې فارمول په مرسته موږ ته سکالري ضرب محاسبه کوو په هغه وخت کې چې کله د دوو وکتورونو طول او د هغوی ترمنځ څه شي معلومه وي زاویه معلومه وي په زاویه کې راته وایي چې دا زاویه باید در پایه یو سلاتیا کوچنۍ یو مساوي ده او لوی یو مساوي در چا ده د صفر په دې انټروال کې به زاویه وي د صفر او پای په انټروال کې به څه شي وي زاویه اندازه د هر دوو ویکتورو ترمنځ زاویه د دغه انټروال کې راکړلی شي نو دا په هغه وخت کې له دې فارمول څخه استفاده کولی شو کله چې طول او د دوی ترمنځ څه شي زاویه معلومه وي په دوم نوټ کې زده کوونکو موږ ته وایي کله چې په سکالري ضرب کې په سکالري ضرب کې موږ ته په نوټ کې دا راته وایي کله چې موږ ته دوه وکتورونه سره ضربوو مثلا آی وکتور چې کله په آی کې ضربوو دا واحد وکتورو ضرب دی کله چې دوه همرنګه واحد وکتورونه ضرب کړو د دې د ضرب حاصل یو کېږي مثلا جی وکتور چې بیا کله په جی وکتور کې چیش کوو ضربوو د دې د ضرب حاصل یو کېږي د کې وکتور چې کله بیا د کې په وکتور کې ضربوو د دې د ضرب حاصل هم څو کېږي زده کوونکو یو کېږي کله چې بیا مخالف وکتورونه یې ضرب کړو مثلا لکه آی چې بیا په جی کې ضرب کړو د دې د ضرب حاصل څه کېږي صفر کېږي یا مثلا جی چې بیا په کې کې ضرب کړو د دې د ضرب حاصل هم صفر یا مثلا کې چې بیا په آی کې ضرب کړو د دې د ضرب حاصل هم څه کېږي صفر کېږي نو دا شی باید زموږ په یاد زده کله چې دوه همرنګه واحد وکتورونه سکالري ضرب پیدا کوو یو که مختلفه وي یو آی و بل جی آی و کې و جی د دې د ضرب حاصل څه کېږي صفر کېږي یو څوک وایي دا ولې یو او هغه ولې صفر کله چې کې وکتور په کې ضربوي د دې طول خو یو دی د اول کې وکتور طول هم یو دی د دویم کې وکتور هم طول یو دی دوه وکتورونه چې دي چې یو رقم یې دی ترمنځ زاویه صفر د کوسین صفر یو دی هغه فارمول ته چې طول معلوم وي او زاویه معلوم وي زاویه صفر او د دې ترمنځ طول یو دی نو درې ګشته یو چې سره ضرب کې حاصل څو کېږي یو کېږي او دلته بیا زاویه نوي درجې ده کوسین د نوي صفر دی نو صفر چې د دې د وکتورونو په طول کې ضرب کړي نو بیا هغه حاصل څه کېږي صفر کېږي موږ ته سوال یې راکړی دی وایي تاسو د دغو مثالونو سکالري ضربونه چې وکړئ په لاس باندې راوړئ کله چې د دې وکتورونو سکالري ضرب موږ ته پیدا کوو په سطحه کې یا په مستوي کې دوه وکتوره راکړي دي حل ای وکتور او بی وکتور وایي تاسو د ضرب حاصل پیدا کړئ موږ ته داسې ضربول 3 او 2 ضرب یو او منفي څو 5 د آی برخه په آی کې د لومړۍ برخه په لومړۍ برخه کې او دویمه برخه په دویمه برخه کې ای وکتور ډاټ بی وکتور دا به مساوي سي موږ ته لومړۍ برخه په لومړۍ برخه کې ضربو او دویمه برخه بیا په دویمه برخه کې ضربو 3 چې په یو کې ضرب کې څو کېږي دا یې 3 جمع 2 چې په منفي 5 کې ضرب کې دا یې منفي لس دی چې ساده کړو نو ای وکتور ډاټ بی وکتور دا به مساوي سي د درو څخه چې منفي لس لاړ سي دا یې منفي وه نو د دې دوو وکتورونو سکالري ضرب څو زده کوونکي منفي وه سکالري په همدې خاطر ته وایي چې د دې د ضرب حاصل یو عدد یو سکالر په لاس راکړي د دویم مثال جواب کله چې بیا د واحد وکتورو له جنس سره کړي بیا موږ څنګه کولی شو د دې سکالري ضرب پیدا کړو موږ ته ویلي وو چې آی ضریب په آی کې ضربوو د جې ضریب په جې کې ضربوو نو ای وکتور ډاټ بی وکتور دا به مساوي سي 3 ضرب 2 یعنې 3 ضرب 2 جمع هغه آی چې په آی کې ضرب کې د دغه رابطې په اساس آی په آی کې یو کېږي نو یو بیا موږ نه لیکو
څلور ضرب څه شي 5 ج چې په ج کې ضرب کې هغه څو کېږي یو کېږي نه لیکو نو a وکتور ډاټ b وکتور دا به مساوي سي 3 ضرب 2 شپږ 4 ضرب 5 شل دوی چې سره جمع کړو د دې جمع حاصل څو کېږي a وکتور ډاټ b وکتور شپږ کېږي نو دا د دوه وکتورونو سکالري ضرب چې کله موږ تاسو ته په چیش کې راکړي په مستوي کې راکړي دریم او څلورم بیا داسې مثالونه چې وکتورونه بیا موږ تاسو ته په چیش کې راکړي په فضا کې راکړي دي کله چې دوه وکتورونه په فضا کې راکړي د دې څنګه کولی شو سکالري ضرب پیدا کړو حل د دې ضرب لکه د مستوي د وکتورو په شان وی وکتور ضرب یو وکتور دا به مساوي سي آی ضریب په آی کې ضربیږي د جې ضریب په جې کې ضربیږي د کې ضریب په کې ضریب چې نه لري یو دی یو چې په یو کې ضرب کې دی یو جمع د جې ضریب په جې کې 2 ضربي 2 دی 2 او من جمع منفي یو ضربي منفي یو وی وکتور ضربي یو وکتور دا به مساوي سي یو ضربي یو دی یو 2 ضربي 2 دی 4 منفي چې په منفي یو کې ضرب کې دی مثبت یو دا چې ټوله سره جمع کې نو وی وکتور ضربي یو وکتور دا به مساوي په 4 سره په 6 سره او که چیرې بیا موږ تاسو ته د مرتبه جوړه په شکل نه بلکې د ستوني شکل یې راکړي نو بیا د دې سکالري ضرب چې پیدا کوو همدغه رقم دی اوله برخه په اوله برخه کې ضربو دومه برخه په دومه برخه کې ضربو او دریمه برخه بیا په چا کې ضربیږي په دریمه برخه کې حل a وکتور ضرب b وکتور دا به مساوي سي 3 ضرب 4 دی 12 یو چې په و کې ضرب کې دی 2 چې په منفي و کې ضرب کې دی منفي 2 نو a وکتور ضرب b وکتور دا مساوي کېږي 12 وچ سره جمع کې دی 19 د 19 څخه چې 2 کم کې دی 11 پاتېږي نو د دې دوه وکتورونو وکتوري ضرب سکالري ضرب څو زده کوونکو 11 دا و موږ تاسې د وکتورونو سکالري ضرب محاسبه کې چې کله په مستوي کې راکړي وي او کله بیا په چیش کې راکړي په فضا کې راکړي د وکتورونو د سکالري ضرب چې شي خاصیتونه یا پراپرټیز اف د ډاټ پروډکټ پراپرټیز یا د ډاټ پروډکټ چې دي په دې کې کوم خاصیتونه موږ تاسو وایو په دې کې خاصیتونه په داسې ډول دي موږ تاسو ته وایو کله چې د دوه وکتورونو یو وکتور او ضرب وی وکتور که د دوه وکتورونو ضرب صفر سو نو په نتیجه کې موږ تاسو وایو چې دا دوه وکتورونه یو پر بل باندې عمود دي یعنی که د دوه وکتورو سکالري ضرب صفر وي په دا وخت کې د دې ترمنځ اړیکه څه شته یا د دې ترمنځ زاویه څه شته نو موږ وایو کله چې د دې سکالري ضرب صفر سي د دې ترمنځ اړیکه دا چې د یو پر بل باندې څه دي عمود دي دویم خاصیت وای په وکتورونو په سکالري ضرب کې یو ضرب وي مساوي دی په وی ضرب یو یعنی تبدیلی خاصیت څه دی ستا په پښې دریم خاصیت ضرب نظر د جمع باندې توضیحي خاصیت وی وکتور جمع دبلیو وی وکتور یعنی که دوه وکتورونو سکالري ضرب صفر سو عمود تبدیلی خاصیت په پښې کې دی او ضرب نظر د جمع باندې توضیحي خاصیت داسې لیکو چې دا په هر وی کې جلا جلا ضربوالی سو یو وکتور ضربي وی وکتور جمع یو وکتور ضربي دبلیو وکتور دې ته وایي ضرب نظر د جمع پر عملیه توضیحي خاصیت څلورم خاصیت که چیرې موږ ته یو سکالري راکړي او د دوه وکتورونو ضرب سکالري ضرب کې موږ کولی شو چې دا دوه ضرب کړو بیا وروسته سیو ضرب او که داسې ولیکو چې یو وکتور د باندې پرېږدو اول سکالر د وی په وکتور کې ضرب او که بیا داسې وکړو چې وی وکتور د باندې پرېږدو اول سکالر بیا د یو په وکتور کې ضرب کړو نو وایي د دې درو سرو برخو جوابونه یو له بل سره یو شی دي کوم توپیر یا فرق نه لري سی یو عدد دی یو سکالر دی موږ تاسو ته د دغه عمودیت کې مثالونه شته په دې کې ځینې وخت مثالونه راځي په کانکور یا په نورو امتحانونو کې موږ تاسو ته یو او وی دوه وکتورونه راکړي وایي تاسې وګورئ چې آیا دا دوه وکتورونه یو پر بل باندې عمود دي که نه که چیرې سکالري ضرب زده کوونکو صفر سو موږ وایي دا وکتورونه یو پر بل باندې عمود دي د دوی ترمنځ زاویه نوي ده که چیرې سکالري ضرب یې صفر نه سو نو دوی یو پر بل باندې څه نه دي عمود نه دي یعنې د دوی ترمنځ زاویه نوي نه ده اوس چې دا وکتورونه راکړي وایي دا تاسو وګورئ چې یو پر بل باندې عمود دي که نه دي حل یو وکتور ضرب وی وکتور دا به مساوي سي خو د آی ضریب په آی کې د جې ضریب په جې کې ضربو او د کې ضریب په کې 2 ضرب 4 دا یاته منفي په منفي کې مثبت 4 3 12 مثبت په منفي کې منفي 4 5 شل یو وکتور ضرب وی وکتور اته 12 شل د شل شل به صفر کله چې وکتورونه ضرب صفر سي نو بل موږ تاسو وایي چې په نتیجه کې د یو وکتور او وی وکتور یو پر بل باندې څه دي عمود نو موږ دا خبره صحیح ده چې دا دوه وکتورونه یو پر بل باندې څه دي عمود دویم مثال اوس وایي په دوه مثال کې موږ ته داسې وایي
وای ای او بي دوه وکټورونه دي وای اف که چیرې دا دوه وکټورونه یو پر بل باندې عمود وي وای د الفا قیمت به څه وي دا نه راته وایي چې ته معلوم کړه چې دا عمود دي که نه دی وایي عمود دي یعنې ضرب حاصل یې صفر دی نو وایي تاسو د الفا قیمت پیدا کړي نو موږ خو اول سکالري ضرب پیدا کړو ا وکټور ضرب بي وکټور سکالري ضرب څنګه پیدا کېدی د آی ضریب په آی کې ضرب و 2 ضرب 3 6 د جې ضریب په جې کې ضرب و د جې ضریب یو د الفا دی نو یو چې په الفا کې ضرب کېدی الفا او د کې ضریب په کې ضرب و 15 چې په الفا کې ضرب کېدی 15 الفا اوس نو چې وکټورونه عمود دي نو دوی د سکالري ضرب پر ځای څه ښکاږو صفر شپږ شپله 15 الفا او یو الفا چې سره جمع کېدی شپږ الفا شپږ چې دې خواته راواړی دی منفي شپږ مساوي په شپږ الفا دواړې خواوې چې پر شپږ تقسیم کړي منفي شپږ پر شپږ تقسیم کړي منفي یو او شپږ پر شپږ تقسیم کړي الفا نو ویلی سو د الفا قیمت یې څو رالی منفي یو رالی یعنې که دا دوه وکټورونه یو پر بل باندې عمود وي نو د دې وخت کې به د الفا قیمت څو وي زده کوونکو منفي یو وي په نوټ کې داسې یو مثال موږ تاسې په نوټ کې هلته یو فارمول ویلی وه که چیرې د وکټورونو طول او د دوی ترمنځ زاویه راکړي موږ څنګه کولی سو چې څه وکړو د دې سکالري ضرب پیدا کړو وایي که چیرې د ا وکټور طول 2 واحده وي او د بي د وکټور طول یې راکړی وي 3 وي او د دې تر مابین زاویه هم راکړې وي څو درجې وي 45 درجې زاویه وي وایي تاسې د دې ضرب پیدا کړئ سکالري ضرب نو کله چې د دوه وکټورونو طول او د دې ترمنځ زاویه معلوموي بیا په دې وخت کې موږ څنګه کولی سو چې د دې سکالري ضرب پیدا کړو حل نو بیا په دې وخت کې چې موږ سکالري ضرب پیدا کړو د داسې فارمول و ا وکټور ضرب بي وکټور دا مساوي کېږي د ا وکټور طول ضرب د بي وکټور طول ضرب د دې ترمنځ څه شي زاویه کوسین تیتا او اوس قیمتونه په دې کې موږ تاسو ماسې ږدو د ا وکټور طول څو دی 2 د بي وکټور طول څو دی 3 او کوسین د تیتا پر ځای څو ږدو 45 درجې 45 کوسین جذر 2 پر 2 دی نو 2 ضرب 3 ضرب جذر 2 پر څو باندې پر 2 2 له 2 سره چې کېږي اختصاریږي 2 چې له کله له 2 سره اختصار شي نو عبارت څو کېږي د دې د ضرب حاصل 3 ضرب جذر 2 نو موږ تاسو وایي چې په دې وخت کې چې کله طول او زاویه معلومي له دې رابطې یا د دې فارمول څخه چې کوو استفاده کوو یا د دې فارمول چې موږ په مکتب په کتاب کې دی دا فارمول لیکلی دی نو بیا له دې فارمول څخه موږ هغه وخت استفاده کولی سو کله چې د وکټورونو طول او د دې ترمنځ زده کوونکي چې معلوموي زاویه معلوموي د هغو فارمول په مرسته یې موږ تاسې محاسبه کوو ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث موضوع چې د دوه وکټورونو سکالري ضرب و هغه موږ هم په مستوي کې بحث پر وکړو او هم په فضا کې سکالري ضرب چې ډېر اسانه و چې د آی ضریب په آی کې ضربیږي د جې ضریب په جې کې ضربیږي او د کې ضریب په کې کې ضربیږي د دوه وکټورونو سکالري ضرب بیرته یو عدد په لاس راکوي بل موږ ته دا ویله کله چې د دوه وکټورونو ترمنځ طول معلومي او د دې ترمنځ زاویه معلوموي نو بیا د هغه دپاره فارمول داسې و د ا وکټور طول ضرب د بي وکټور طول ضرب د هغې زاویې کوسین چې زاویه به د چا او چا په انټروال کې ده د 0.80 درجې او په اخر کې موږ تاسې دا هم وویله خاصیتونه یا تبدیلي خاصیت که چیرې وکټور په بل وکټور کې ضرب شي سکالري ضرب یې 0 سي وکټورونه عمود دي تبدیلي خاصیت شته ضرب نظر د جمع باندې توضیح خاصیت شته او د سکالر ضرب د چا سره د وکټورونو د ضرب سره خاصیتونه هم څه دي شتون درلودي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی تر بل داسې درس چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوچتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت